واه تازه نوې او په زړه پورې خبر د افغانستان وروتو پاچونکی قیس احمد خو نن په بیګ باش سیالۍ کې تباهي وکړه. دا چې څه کړي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، السلام علیکم. د افغانستان وروتو پاچونکی قیس احمد نن د بیګ باش په لوبه کې تباهي وکړه. هغه نه یوازې دا چې څلور لوبغاړي وسوځول، بلکې یو کس یې رن آوټ هم کړ او همداراز د توپوهنې پر مهال یې 7 منډې هم وکړې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کړه. نن د بیګ باش تجارتي لیګ په لومړۍ لوبه کې د هوبارټ هوریکنز او سیډني سیکسرز لوبډلې مخامخ شوې. په پیل کې د لوبې پچه هوبارټ هوریکنز وګټله او لومړۍ توپوهنه غوره کړه. هوبارټ هوریکنز په ټاکلو 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 129 منډې وکړې چې له ډلې یې ډارسي شورټ 51، ډیوډ میلر 14، بن میک ډریموټ 15، جارج بیلی 12 او افغان وروتو پاچونکی قیس احمد بیا 7 منډې ترلاسه کړې. د سیډني سیکسر له لورې سینا بوټ 3، ټام کران، بنجمین منینټي او بن ډوارشیوس 2 د لوبغاړي وسوځول. د 130 منډو هدف په تعقیب کې د سیډني سیکسرز توپوهونکي میدان ته راکوز شول، خو د پیل توپوهونکي ډینل هوګس یې یوازې 2 منډې کړې وې چې د قیس احمد د بهترین فیلډینګ ښکار شو او هغه یې رن آوټ کړ. ورپسې جوش فلیپي په 24 منډو او جیمز وینس په 13 منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې. له هغه وروسته قیس احمد توپوهنې ته راغی چې په خپل لومړی اوور کې د موسیس هنریکس وکټ واخیسته. هغه یوازې 2 منډې کړې وې. کله چې قیس احمد خپل دویم اوور ته راغی نو ټام کران یې بولډ کړ. ورپسې سینا بوټ سټمپ آوټ شو، خو قیس احمد ونه توانېد چې هټریک وکړي ځکه یو توپ باندې 2 منډې وشي او ورپسې په بل توپ باندې یو ځل بیا د بن ډوارشیوس وکټ ترلاسه کړه چې په دغه اوور کې نوموړي 3 لوبغاړي وسوځول. په ورپسې 2 اورونو کې قیس احمد کومه وکټ ترلاسه نه کړه، خو یوازې شپږ منډې وکړې چې په دې سره نوموړي په 4 اورونو کې د 12 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي وسوځول او یو لوبغاړي بیا په پیل کې رن آوټ کړی. د سیډني سیکسر لوبډلې ټول لوبغاړي په 13 اورونو کې وسوځېدل او 104 منډې وکړې چې په 15 منډې ماته وخوړه. د هوبارټ هوریکنز له لورې قیس احمد پرته جیمز فوکنر او سیمون ملینکو هم 2 لوبغاړي وسوځول. قیس احمد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه چې د نننۍ لوبې په بریا کې ستر رول ولوباوه. نو دوستانو که چېرته تاسو هم د قیس احمد مینوال یاست، ویډیو د سره لایک کړئ او ښکلې غوندې جمله لاندې په کمنټ کې موږ سره ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.